قدرمنو د پښتو پریسTv لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. په واشنگټن کې له سیاسي شنونکي ښاغلي واحد فقیري سره مو د افغانستان په اوسني وضعیت د افغانانو پر کوم نظام خوښي، په هیواد کې د کورونا وایروس مخ پر زیاتېدو چې محبسونو کې هم خور شوی، او څو نورې لنډې مهمې پوښتنې کړي، هیله ده د توجه وړ مو وګرځي. فقیري صاحب ښه راغلاست، درته وایو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې که راته ووایاست چې د افغانستان اوسنی وضعیت د طالبانو او د کابل ادارې د موضوع له زاویې وګورو، ستاسو په نظر د هیواد حالت په کوم خوا روان دی؟ ګران غزنیوال صاحب، زه په خپله په کل کې په مجموع کې د افغانستان آینده ته خوشبین یم، او زه فکر کوم چې د امریکایانو او طالبانو دغه موافقت چې په قطر کې امضا کړله دا به عملي سي. البته په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په لارې کې به ځینې خنډونه وي، ځینې مشکلات به وي، مګر په نهایت کې به دا موافقه عملي سي. او زما خپله باور دا دی چې امریکا د افغانستان څخه وځي، د افغانستان څخه خپلې قواوې باسي، او زما باور دا هم دی چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ به روابط لا ښه سي، او ښایي امریکایان و د طالبانو وراتګ ته لاره هواروي. نو لہذا د کابل حکومت په دې برخه کې ډیر زیات خنډونه ایجاد کړي، مګر د کابل د حکومت ټولې هڅې به عبث سي، او ځکه صلح او ثبات د افغانانو آرزو ده، او د افغان حکومت یا د کابل حکومت د دې آرزو د مخنیوي قدرت او چانس نه لري. آیا غنی او عبدالله به وکولای شي چې خپل منځي اختلافات حل کړي، او په دې برخه کې طالبانو ته څه کول پکار دي؟ زما خپله عقیده دا ده چې د غني او عبدالله جنگ پر منابع باندې دی، پر پیسو باندې دی، پر قدرت باندې دی، او دا جنگ به د مدام به ادامه ولري. د دې جنگ خلاصېدل امکان نشته، ځکه دا خلک د اصولو خلک نه دي، یو هم اصولي سړی نه دی، د اصولو او پرنسپونو دپاره نه جنګېږي، بلکې د قدرت او د منابعو او د چور دپاره جنګېږي. د حکومت څنګه حکومت چور کړي، څنګه منابع چور کړي، پر دغه باندې اختلاف دی. نو لہذا د طالبانو دپاره به ډېره مهمه خبره دا وي چې د افغان رژیم ترمنځ، د کابل رژیم ترمنځ اختلافات لا ډېر کړي، و دې برخې ته ډېره توجه وکړي، ځینې خلک یې د ځان څخه یو ځای کړي، او چې کېدلی شي تر هغه ځای چې امکان لري د کابل رژیم په منځ کې اختلاف او نفاق وشنډي، ځکه دا خلک د افغانستان ملي منافعو ته متعهد نه دي. نو لہذا د دوی ځپل د هر افغان وظیفه ده. فقیري صاحب، ستا په نظر افغانان په کوم رنګ یعنې څه ډول نظام سره راټول شي؟ ما خپله عقیده دا ده چې د افغانستان دپاره یو اسلامي معتدل ملي او یو مترقي نظام ضروري دی. داسې یو نظام چې د افغانستان حرمت، عزت پکښې خوندي وي. د افغانستان ټوله خلک، که شمال دی، که جنوب دی، که غرب دی، که شرق دی، هر سړی په دې حکومت کې ځان وویني، دا حکومت د ځان وګڼي، یو معاصر حکومت وي، د افغانانو د خوښې حکومت وي، مشروع حکومت وي، د غلو او د غلبازانو حکومت نه وي. نو زه فکر کوم که چیرې یو مشروع، معاصر او پاک حکومت ایجاد سي، افغانان به د هغه ملاتړ وکړي، افغانان به هغه ته اطاعت وکړي، او دنیا به د هغه سره کومک وکړي. نن ورځ چې د افغانستان نوم په ټوله جهان کې بدنامه دی، دغو د کابل رژیم خلکو ور بدنامه کړي دي چې هم په انتخاباتو کې دغلبازي کوي، هم غلا کوي، هم چور کوي. په هر ځای کې دوی د افغانانو عزت ور پایمال کړي دي. نو یو داسې حکومت چې د افغانانو عزت ته احترام ولري، د افغانستان تاریخ ته احترام ولري، د افغانستان دین، آیین
قوانین او عنعناتو ته احترام ولري. زه فکر کوم چې دغسې یو رژیم پکار دی چې د افغانان پر ځان باندې راټول کړي او ټول افغانانو ته په یوه سترګه په مساوي سترګه د عدل په سترګه ورته وګوري. دا چې هیواد کې د کرونا وایرس مخ پر زیاتېدو دی، ځینې راپورونه وایي چې دا وایرس ان تر پل چرخي زندان هم رسېدلی. غني باید څه وکړي؟ په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې به وایرس د کرونا وایرس لا خور سي او دا جیلونه چې دي، محبسونه چې دي، دا د کرونا د وایرس دیګ بخار ته شباهت لري او که هلته اوس خور سوی هم دی دا وایرس، تاسې په پلچرخي کې خور سوی دی، په نورو زندانونو کې خور سوی دی او دا به یو لویه تباهي راوړي د غني او د غني دپاره او د اشرف غني د نظام دپاره. اول سره باید دا کار کړی وای، باید ټول زندانیان آزاد کړي وای، ایله کړي وای، خصوصا هغه زندانیان چې د طالبان دي او دوی وعده ورسره کړې ده، هغه باید په سر کې آزاد کړي وای دا خلک. خو اوس خبره دا ده چې که دغه خلک چې اوس دي دا باید اول خو آزاد خو باید سي په هر صورت سره، مګر د دې تر مخه چې آزاد سي باید یو طبي مرکزونو ته معرفي سي، څو دوی معاینه سي او هغه خلک چې مریض سوي دي هغه تر تداوي لاندې ونیول سي، ځکه چې دا خلک خپلو کورو ته ولاړ سي، خپلو کلو ته ولاړ سي، دغه وایرس د ځان سره کورونو ته وړي او خپلو کلو ته یې وړي، خپلو بانډو ته یې وړي او ټول افغانستان ورسره مبتلا کېږي. نو بناً اول باید د دوی طبي صحي چاره وسي، بیا خپلو کورو ته واستول سي او ټول زندانیان باید آزاد سي، ټول باید خوشي سي، ځکه په افغانستان کې خورا ډېر خلک ناحقه نیول سوي دي. فقیري صاحب وروستۍ پوښتنه ده، که امریکا وګورو د نړۍ پر سطحه کرونا زیاته وځپله او یا هم دا وایرس په چټکۍ پکې روان دی، ستا په نظر امریکا به له کرونا وروسته وکولای شي چې په نړۍ کې پاشلي عسکر اکمال کړي؟ دا به د امریکا د اقتصاد لپاره یوه لویه ضربه وي او واقعا هم د امریکا د اقتصاد لپاره یوه لویه ضربه ده او امریکا به ډېر کوشش وکړي چې خپل عسکر له هغو ملکونو څخه راوباسي چې هلته د کرونا د وایرس د خورېدو او سرایت ډېر زیات امکانات پکې شته، لکه افغانستان چې هلته طبي مرکزونه لږ دي، صحي سهولتونه نشته. نو لهذا اول به کوشش وکړي چې دغو ملکونو څخه خپل عسکر راوباسي. همدا اوس ټرمپ په وایټ هاوس کې په سپینه ماڼۍ کې خپلو مشاورینو ته ویل دي چې ژر تر ژره باید د افغانستان څخه عسکر راوایستل سي او اصلي علت یې هم دغه د کرونا وایرس دی، ځکه چې هلته د جمهور رئیس ټرمپ په قول صحي سهولتونه نشته. نو لهذا د دوی عسکر د لوی آفت سره مخامخ دي او جمهور رئیس ټرمپ هلته انتخاباتو ته ځي او هغه نه غواړي چې خلک د امریکې خلک جمهور رئیس ټرمپ په دې ملامت کړي چې په یو داسې ځای کې امریکایي عسکر پرېښودله چې هلته د کرونا د سرایت امکانات بیخي زیات و. نو لهذا زه فکر کوم چې ډېر ژر به امریکا د خپل عسکر له افغانستان څخه راوباسي او یو لوی علت به هم دغه د کرونا وایرس وي. ډیره مننه. په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی واحد فقیري و چې زموږ پوښتنې یې ځواب کړي. زموږ خپرونه تر همدې ځایه وه، تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان الله تعالی سپارم.